سلامونه او مینه ګرانو خویندورونو، دا ژوند خدای پاک یو ځلې چاته ورکوي او نو راځئ چې دغه ژوند داسې تیر کړو څنګه چې مقصد دی هغه ګټې هغه لاسته راوړنې چې د ژوند سره تړلې دي لاسته راوړو. د دې ژوند په ژوندانه باندې خدای پاک ډېر څه ایښي دي په نړۍ کې، په ژوند کې ډېر خدمتونه دي چې خدای پاک ور باندې راضي کېږي او د انسانانو ژوند ته ګټه رسوي. ډېرې ګټې مخلوق ته او د کائنات ته رسېږي او که د ژوند سره مو لوبې وکړې، ژوند خو خدای پاک موږ او تاسو ته د انسان راکړی وي، لیکن موږ ورسره لکه د ژوو لکه د حیواناتو لوبې وکړو. بیا نو دلته هم خپل ځان هم خرابول دي، نور هم خرابول دي او څنګه مو چې ځان خراب کړی وي نور مو خراب کړی وي، همدغسې مو راتلونکی هغه ژوند چې هغې ته آخرت وایي هغې سره مو لوبې کړي وي. نو ځکه خدای پاک په قرآن کې بیا وایي چې دغه انسان به وایي ای کاش چې زه ژوی وای، یعنی حیوان وای، او بلکې د دې نه هم بدتر وای چې ما ته ژوند نه وای راکړی، ځکه چې ما خو د خپل ژوند سره لوبې وکړې. الله مو ښاد و آباد لره. اوس هم ناوخته نه دی، راځئ چې ژوند وکړو او داسې ژوند وکړو څنګه چې خدای پاک د موږ نه غواړي.